بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن مونږ یو ټاپک کوو بلډ ویسلز. بلډ ویسل مونږ څه ته وایو چې زمونږ چې کوم جسم دی زمونږ په جسم کې داسې حصې دي یا به زه ووایم داسې سلارې دي چې په هغې کې وینه چې ده هغه فلو کوي. یعنې زمونږ په جسم کې رګونه دي، په هغه رګونو کې وینه د زړه نه په ثابت جسم کې خورېږي او د ثابت جسم نه په دغه لارو کې واپس د زړه ته راځي. نو دغې ته مونږ وایو بلډ ویسلز. بلډ ویسل چې مونږ کله وایو په دې ډایګرام به تاسو ځان پوه کوئ. ښه صحیح کوئ. نو بلډ ویسل چې دي یاد ساتئ زموږ سره درې قسمه دي. اولنی زموږ سره دی آرټریز، دویمی زموږ سره دی کیپیلریز او درېیمی زموږ سره دی وینز. نو مونږ به شروع کړو د آرټریز نه. carry blood away from heart to other parts of body. صحیح کوئ. اول په سر زمونږ زړه دی. دا زړه چې کله د بدن له وینه ورکوي نو اول په سر چې دا کوم رګونو ته ځي نو هغه رګونو ته مونږ وایو آرټریز. او آرټریز د دې سنګل مونږ آرټري وایو. یو آرټري د دې زړه نه هر یو ارګن ته هر اعضا ته چې دی تله او په دې آرټري کې د دې زړه نه وینه ځي هر یو ارګن ته. نو ځکه وایي چې blood away from heart to other parts of body. چې کوئ دلته ما لیکلی فرام د هارټ چې د دې زړه نه دا وینه راځي په کوم ځای کې په آرټري کې چې دی دا راځي. ټیک شو. اوس که فرض کړو مونږ د آرټري ګورو د دې آرټري نه چاپېره زموږ سره داسې لیري دا چې زموږ سره دی دا زموږ سره آوټر لیر دی او دغه چې زموږ سره دی نو دا زموږ سره څه دی دا اینر لیر دی. نو دا دوه لیر چې دي دا زموږ سره په دې ډایګرام کې چې دي هغه شو کړي دي تیک مسکولر والز. نو اوس د دې چې دا کوم والز دي داسې کوي لکه دا زموږ سره آرټري دی یو وال زموږ سره دا دی یو وال زموږ سره دا دی دا مسکولر دي. دا به زموږ سره چې دی مومنټ چې دی هغه به دا برداشت کوي. نو ځکه دا مسکولر ټکی چې دی په دې کې راغلی. اوس په دې کې بلډ پریشر خبره هم راځي چې کله د آرټري خبره بلډ پریشر خبره هم راځي. څنګه هارټ pushes blood with pressure into arteries called blood pressure. و چې د زړه نه وینه د آرټري ته راځي نو دا به په پریشر باندې راځي. نو د وینې دا پریشر دی نو ځکه ورته ویلی کېږي بلډ پریشر. ټیک شو. نو دا زموږ سره آرټري ده. په دې آرټري کې به زموږ سره چې دی د زړه نه وینه راځي په پریشر باندې. چې کم پریشر د وینې زموږ سره په دې آرټري کې زموږ سره جوړېږي نو هغې ته مونږ څه وایو بلډ پریشر ورته وایو. اوس د دې چې کوم والز دي هغه زموږ سره مسکولري یعنې هغه به سټرچ کېږي یا به راښکته کېږي. نو ځکه ورته مسکولر ټکی چې دی استعمال شوی دی. اوس دا یاد ساتئ چې کله آرټري زموږ سره ډیوایډ کېږي لکه دا مین آرټري د زموږ سره د زړه نه چې دا هغه راغلی هغې ته مونږ ایورټه وایو. نو دا بیا زموږ سره تقسیمیږي نو دغه ته بیا مونږ څه وایو آرټیریولز ورته وایو. څه ورته وایو آرټیریولز. په دې کې زموږ سره څه تقسیم شوی دی. ټیک شو. نو د آرټري کار ختم شو. خو دا یاد ساتئ چې آرټري به کومه وینه وړي آرټري به هغه وینه وړي چې په کومه وینه کې اکسیجن. ښه بیا په دې پسې زموږ سره آرټري ده په دې پسې بیا څه کوئ کیپیلریز. لکه آرټري اوس راغله ارګن ته راغله یو ارګن ته راغله نو اوس په دې ارګن کې دا وینه چې ده دا به تقسیمیږي نو څه کوئ کیپیلریز ته وښئ. Arteries branches up into thin vessels. د دې آرټریز نه زموږ سره نري نري برانچز چې دی هغه ته وتي نري نري شاخونه هغې نه وتي هغې ته مونږ څه وایو کیپیلریز وایو. کله دې وتي چې کله زموږ سره د ارګن ته ورسي نو د ارګن کې یو سیل دی ټیشوز دي د هغه سیلونو او ټیشوز ته اوس دغه وینه رسول غواړي نو دا به څوک رسوي دا به کیپیلریز رسوي. والز are only one cell thick. اوس د دې وال چې دی د دې مقابله کې چې دی دا زموږ سره نري خو د دې پنډوالی څونه لکه یو سیل چې زموږ سره څونه پیړي نو د کیپیلریز دا اوس دي چې زموږ سره دا کیپیلریز دي نو دغه کیپیلریز زموږ سره چې دی دغونه پیړي. اوس یې کوئ آرټریز ته تاسو یې کوئ تاسو چې دی کیپیلریز ته څه کوئ نو پته چې دی هغه به ولګي. نو ګیسز اینډ مالیکیولز ډیفیوز. په دې وینه کې چې کوم ګیسز راغلي د هغې نه علاوه کوم مالیکیولز راغلي کوم نیوټرنز چې دی هغه زموږ سره راغلي نو هغه د کیپیلریز ته څه کېږي ډیفیوز کېږي. ډیفیوز کېږي مطلب دا دی چې په آرټریز کې زموږ سره دغه څیزونه سیوا دي په کیپیلریز کې نشته نو د آرټري د سیوا ځایونه به دا چېرته چې دا به کیپیلریز ته لاړ شي. چې کله کیپیلریز ته لاړو مطلب څه دی بلډ فلو سلو خو دا خبره پکې ده چې په کیپیلري کې به زموږ سره بلډ فلو چې د هغه به سلو وي. صحیح کوئ. چې کله کیپیلري ته ورسېده نو په کیپیلري چې دی دا وینه به چاله ورکوي دا به زموږ سره ارګن نه ورکوي. په ارګن کې زموږ سره څه دي ټیشوز دي د ارګن نه به څه ورکړي اکسیجن او نیوټرنز چې دی دا به ورکړي. اکسیجن او نیوټرنز د وجې نه چې دی دوی به ژوندي پاتې شي دا ارګن چې دی دا به ژوندی پاتې شي. نو اوس په دې ارګن کې اکسیجن هم استعمال شو نیوټرنز چې دی هغه هم شامل شو.
د خپل ضرورت څیزونه دي واغستو خو باقي به زموږ سره څه پاتې شي ویسټ پروډکټ به پاتې شي نو چې کله ویسټ پروډکټ پاتې کېږي نو دا داسې نه کېږي چې دا ویسټ پروډکټ به واپس کیپیلري ته ځي یا به چې دی ارټریول ته ځي نو دا کوم ویسټ پروډکټ چې دي په دې وینې کې کمې ته چې د دې ټیشو ضرورت نشته نو دا به د چا په ذریعه باندې ځي دا به د وینز په ذریعه باندې ځي دا زموږ سره نور قسمه رګونه دي درېم نمبر نو capillaries join and form smallest tube نو capillaries زموږ سره راغونډ شي او زموږ سره واړه واړه رګونه جوړ کړي چې هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ وینز وایو give blood back into heart او د دې وینز کار څه دی دا اوس د دې فنکشن لیکلی چې په دې ځای کې به زموږ سره دا وینز به دا چل کوي چې دا به د بلډ واپس وړي چا ته هارټ ته وړي اوس په آرټري کې هغه وینه راغلی وه چې هغه اکسیجن نه وړی اکسیجن دې چا واخیستو ټیشوز ترې واخیستو اوس بلډ زموږ سره پاتې شو خو اکسیجن پکې نشته نو چې د اکسیجن نه بغیر کومه وینه زړه ته ځي نو هغه به د چا په ذریعه باندې ځي نو هغه به د وینز په ذریعه باندې چې دی هغه به ځي small veins form larger veins واړه واړه وینز راغونډېږي هغه زموږ سره غټ وینز جوړوي وینز have thinner walls اوس زموږ سره کوم وینز چې دي نو د دې چې کوم والز دي نو دا به زموږ سره صحیح دا به نري walls of veins avoid backward flow of blood اوس په دې کې زموږ سره والز لګېدلي چې کله زموږ سره یو پیر دا وینه زموږ سره داسې راغله نو هغه والز دلته کې دا چل کوي چې دا وینه واپس نه پرېږدي ځکه چې کیپیلریز ته آرټري د دې ضرورت نشته ځکه چې په دې کې اکسیجن نشته نو چې دا اکسیجن پکې نشته نو دلته کې دا والز لګېدلي دا وینه واپس بیکورډ فلو کې نه پرېږدي او دا وینه واپس چې دی زړه ته چې دی هغه ورسي نو په دې طریقه باندې زموږ سره بلډ ویسل چې دي هغه درې دي یو آرټریز دی وینز دی او کیپیلریز دی آرټري چې دی هغه وینه وړي چې په کمې کې اکسیجن وي آرټري چې دی کیپیلریز دی ورکړي کیپیلریز په ټیشو آرګن باندې تقسیم کړي د دغې نه واپس چې د ویسټ پروډکټ راوځي د وینې سره نو هغه د وینز په ذریعه باندې چې دی نو هغه بهر ته څه شي هغه وځي نو دا امید کوم په دې به تاسو په ځای پوه شوي یې که بلډ ویسل کې تاسو ته څه مسله نو تاسو ماته په کمنټ کې ویلی شئ میلاو وشو د بل لیکچر سره تھینک یو ډېره مننه